نامه دا د ستا دی او دا زموږ انشاءالله شروع کړې ده اختتام کړې ده. او تاسو پکې څه څه پخوئ؟ موږ پکې روغني چولې لاهور والا که ښکلې روغن به پکې مزېدارې ښکلې ذایقه او کابلي پولاو. موږ خو یې نه خورو موږ یې نه خورو یخني داسې نه چې بیا پې مړېږو نه او راباندې کېږو نه. یا خور راته بل کړی یا خور لوګي دي یخ یخ لوګي دي. دا د پېښور اډه ده پېښور روډ اډه او ترناو روډ دی غټه اډه بهر پېښور روډ دی ترناو روډ باندې چې څنګه را ټره نو کې پنځم شپږم نمبر دکان دی او بس کابلي پلو او بابا روغن چولې. ملګرو چې ما څوک هم پېژنې او زما دا ویډیو څوک هم ګورئ او په 400 کې هغه مطلب نږدې نو ترناب روډ ته ضرور راشئ ویزټ وکړئ او دا خوراک یو پیر وخورئ خو وخورئ خوندونه دې والې ظالمانو. او بیا داسې موسم کې کورالی که نه لکه سوړي ته چې خټه ولي او پروت به وکړي غن چولې به ملاوي هغه چمک چې وایي غوړي پې غوړي ولې چاته دی وایي تا ته یم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کومه خو نن یو ناشنا غوندې کې ویډیو کوم. تاسو به زما په څنګ کې زما جګري یار زما ملګری زما دوست زما رور ګورئ خود تور څادر یې والی دی کوم د چې ویلی شي شینا مجاهد یې نوم دی عرفې شینا دی او بسکټ هم خوري ورسره. نو موږ یو وعلیکم السلام دا یو هوټلګي یو دکان افتتاح ده او هغې له ورځو شینا مجاهد به راسره وي چېرته به ځای نه ویلاګ به تر اخره پورې ګورئ زموږ سره اوسه. قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته ووایي که نه یو وړوکی غوندې کې ویلاګ دی او مجاهد عرفې شینا راسره دی ښه مجاهد کتونکو سره لږه خبرې مو کړې او راورسېدو هغه ځای ته بجق کې ملګرو موږ قرآن نو دې ځای ته ملګري دي ډېر وړوکی شانتې پروګرام یې روان کړی دی ځان له د خپلې غریبۍ او دا زه چې کوم اندازې ته ګورم نو ډېر سپیشل خوراک پکې ملاویږي او دا خو دلته نږدې دی موږ سره 400 کې د دې ځای څه نوم دی ما نه خو هېر شو. دا چې څنګه د دې تاونو لار ته خلک راتاویږي که نه نو دې ځای کې نږدې دی بلکل. نو راشئ او خوندونه او مزې ته واخلئ او ښه په جق کې وخورئ. د دې ځای آنر څوک دی د دې ځای مالک څوک دی دا ځای یا ډېرې ښکلې وریجې ډېرې ښکلې پولې او ډېر په پار مزه یې کړی موږ لا نه دي خوړلی تاسو بس خو تاسو خپل اوبه راولئ. نامه دا د ستا دی او دا زموږ انشاءالله شروع کړې ده اختتام کړې ده. او تاسو پکې څه څه پخوئ؟ موږ پکې روغني چولې لاهور والا که ښکلې روغن به پکې مزېدارې ښکلې ذایقه او کابلي پولاو. موږ خو یې نه خورو موږ یې نه خورو یخني داسې نه چې بیا پې مړېږو نه او راباندې کېږو نه. اصل کې ما چې کله تاسو سره خبره وکړه که نه مجاهده نو دا وې سمه ډېره زیاته یخني ده پته نه لګي په 400 کې څه چل شوی دی. دا څلورمه ورځ ده چې یخني ده که تاسو موږ ګورئ که نه دونه بلوزر او دا ماسک کوئ بس او مجاهد هم یا خور یې راته بل کړی یا خور لوګي دي یخ یخ لوګي دي.
مجاهده هم غره خبرې کې لګیا دي بس خوراک کوي بس کوونه ښه یم نه نه او ګوره ښه داسې ګورې شینه نه ښکاره چې کله زه ستاسو ویډیو کوم که نه بیا شینه ښکاره شینه ملګری هم راغلی وی څوک یې نه دا پیژنې که نه دا څوک دي دا صادر ویلر که انا بس پیژندلی وي په یو جګ کې ولا وکړه په جګ کې ولا وکړه ها کتونکي د چرخه د پیکې په شیشه باندې تاسو ګوري دی وخت کې نه څه به ورته وایي زه به تا به وایو چې یو انشاءالله چې ډېر ښکلی او مزېدار کابلي پولو او روغن والا چولې په ارزان قیمت باندې به تاسو ته میلاویږي روغن والا هغه چې کوم هغه په خیبر بازار کې انډه چولې پانچو والا اور ډېر زبردست روغن چې ښکلی د لاهوري ډیزاین به وي که نه تاسو په سکرین باندې ښکاري بالکل همداسې شکل به انډه چولې به او کابلي پولو به په پولو کې به غوښې میلاویږي ښه ښکلې او ریټونه ډېر ښکلې ارزان ریټونه دي دا د کتونکو ته وښایه دغه د پوسټر هم لګولې 50 روپۍ باندې پلیټ او انډه چولې 100 روپۍ ساده پولو په 60 بیا ډبل په 100 او ګوش والا پولو سنگل په 150 او اخیر ډبل په 200 چې بل ځای کې به تاسو ته په 400 میلاوي لکه هغه کوم خلک چې کله یو هوټل ته نشي تللی رستورانت ته نشي تللی نو هم دا رستورانت مزه به دلته اخلي په لږ خرچه باندې په لږ خرچه بیا پارسل هم موږ سره میلاویږي پارسل 150 نه والا 200 پورې غټ پارسل او ډیلیوري به تاسو سره به خپل کس وي که نه او خپل کس به وي که اډر مثلا صوبې نو دلته موبایل نمبر شته دی به کال کوي واتساپ نمبر هم شته 0312 920 26 27 بالکل یو ځل ورته بیا وایه په سکرین باندې وون چلی 0312 920 26 27 920 26 27 صحیح دی قدرمندو یو وړوکی غونډه کې سیټ اپ یو ښکلی غونډه کې ځای را جوړ کړی دی پته بالکل پته موږ په پروګرام په شروع کې هم ووې او تاسو لږ د دې ځای لوکیشن پته ورته ووایه لوکیشن پته دا ده چې دا د پېښور اډه ده پېښور روډ اډه او ترناو روډ دی غټه اډه چې کومه ده غټه اډه بهر پېښور روډ دی ترناو روډ باندې چې څنګه را ټره نو کې نو بس نږدې پنځم شپږم نمبر دکان دی او بس کابلي پولو او بابا روغن چولې بابا روغن چولې دې باندې لیکلي بابا لاهوري روغن چولې ان کابلي پولو نو بالکل قدرمندو راشه هغه خلک خبره کوي که نه چې که مزه درله در نه کړه بیا مه راځئ خو انشاءالله مزه به درله درکوي ځکه چې ډېر اخلاصي خلک دي او ډېر محنتکش دي قدرمندو چېرته به ځای نه د چارسده KPK نیوز سره اوس موږ څه ته ناست یو موږ وریجو ته نروته کابلي پولو دواړه مکس هر څه مکس هلکه چې تاسو څه میلاویږي موږ لې راوړه چې موږ یې وسکو په جاک کې وسکو او نن راځه ماما نشته نن مخ کولې خوراک کوم راپور نشته راپور دې څه کوم راپور لږ بیزی دی بیماری ده الله دې وته خیر رافي کوله کماما کو کنه راپور ما یقینو ساته دا چې دوړي به دې پلیټونو نو کې دوړي نه چې سره دې پلیټونو به کړه په ولي بالکل قدرمندو کابلي پولو او دا 400 غټي روجي نو بس اوس په ګورو کنه چې دې پلیټونو سره څه کوي پلیټونو به بیرو سره راولي ها صفي ناز بولم نو څه به دې ګټون په تاسو وایي چې دلته کې راشي ولې نه راشي ضرور راشي ترناو روډ پېښور اډه غټه اډه چې کومه ده ها 400 کې 400 مړه تاسو خوندونه مزه واخلي یار اره بل پلیټ هم راځي بل پلیټ هم راځي ګوش او بیا ورته روغني چولې وي بیا ارسه به مړه روټي به وي او غوښه به وي نن پکې غوښه لیکي نه په نارو چاولو کې غوښه نشته او په غټو روجو کې دوی غواړي بیا به ورکوي او وایو ښځه تاسو موږ له غونډې کې پرېږده چې موږ دا خوراک وکړو او د خوراک نه واپس بیا میلاوي تاسو څه ګپ لګوي نه زما چا سره ګپ نشته صحیح ده چېرته به هم نه ځئ د چرسده KPK نیوز سره به اوسئ او دا خوراک کوو د هغې نه واپس بیا راځو بیا نورې خبرې کوو صبر وکړه
هغه روجي چاول څه شوې انزلو ته به ضرورت نه خو بچاق کې د سم پاک وې پلاک وې اره دا تاسو چې کله خاکه جوړوي کنه او ماما ته قراقور ته وې چاته وې چاته وې تاته ها اره قدرمنو چاول مو خوړ نه چاول مو خوړ کابلی پولاو چې ستوي ورسره 400 والے غټي روجي تاسو لومبینه ما وکته چې پلیټونه څومره ډک او پلیټونه اوس بس لکه داسې شنو اوس نور انصاف پتا چې څنګه جمعات پاتې دي پلیټونه نو لکه د دینه تاسو اندازه والے چې څومره بهترین خوراک تیاریږي نو بالکل چې تاسو راتلی شئ کوم ځای ته غون چولې هم ملاوي هغه چمک چې وایي غوړي په غوړي وړي ها وړي راشي ښه پېښور اډه ترناب روډ پېښور اډه ترناب روډ سره نږدې لکه مطلب د چوک کې نږدې د باباجي دغه تپوس وکړئ ښه د روغن چولو هغه چمک والا چولې وړي قدرمندو اخري شاټونه به هم اخلو ځکه چې دا لوکیشن دا کم شاپ چې دی کم دا هوټلګي چې دی دا به تاسو ته ښایو نو چېرته به ځای نه ویلاګ به تر اخره پورې ګورئ او دروغ وایي ونه ګورئ او دوی سپورټ کوي ځکه سپورټ کوي چې شینا افتتاح راغلی دی مجاهد اور پشینا افتتاح راغلی نو بیا خو تاسو له پکار دي چې څوک د مجاهد پیان دي اسد الله جان خو به داسې خطو خلک پیژني که داسې لږ ملګرو چې ما څوک هم پیژنې او زما دا ویډیو څوک هم ګورئ او په 400 کې هغه مطلب نږدې نو ترناب روډ ته ضرور راشئ ویزټ وکړئ او دا خوراک یو پیر وخورئ خو وخورئ خوندونه دې والئ ظالمانو او بیا داسې موسم کې کورالی که نه لکه سوړي ته چې خټه ولي یو پروت به وکړي بالکل شینا خبره چې لکه بس داسې یخ موسم کې راشي او بل په 400 کې داسې ماحول جوړ شوی دی ته به وایې جوړې مري ته راغلی ما کله چې د مري دی بازار ته خلک ورنږدې شي که نه نو داسې یخ موسم یې که نه دا اوریاز یې راښکته شوي وي دلته خو چې کله ځې که نه نو دلته کې چې کله مونږ 400 چوک ته رانږدې شو نو یقینو ساته ما کتل ما وې دا څنګه چل دی مري ته راګوسه ما ویل کې اسمان یې رانږدې کړی مسلمانه داسې تور دوم د ورېز لاندې تاویږي بره نشته او دا دون کې چې ورشي نو لون به ته نه راوځي او یاره دا پکې عجیبه کار دی ته به جوړې باران او چې په موټرسایکل پکې روان یې دا ځای هم سپین شي او دا ځای هم سپین شي عجیبه شان به ښکاري خو تاسو دا شړی ډېره زیاته مولې ده ولاندې پوره دا مې صادق صاحب نه راپټ کړی دا راله چا لیفټ کړی دی لیفټ کړی وی ما نو قدرمندو اخري شاټونه څنګه چې ما تاسو ته وویل بیا به ځو د ځنه به ځو روانې کو به خو تاسو ته هم دغه وایم چې دوی سپورټ کوي راشه دوی له مینه ورکوي نو دوی به تاسو له مینه درکړي کم خوراک له چې راځئ دلته کې راشه یو ځل چک کړه مدد نه واخله بیا به تاسو نورو ته هم وایئ چې هم بابا هوټل ته لاړ شئ او هلته کې خوراک وکړئ نو چېرته به هم نه دی د 400 KPK نیوز سره نو دا د شینا فین دی ټوله ملګري ورسره ولاړ دي او دوی د خاکو ته داسې په تمه وي که نه چې اوس دغه یو د شینا نه چې شاته کوم کاکا ولاړ دی ده ورته ووایي چې هغه پلانکې نمبر خاکه خو نه ده راغلی نو ده ورته ووایي چې یو ورځ نیمه بعد به راځي ها آنر تاسو لږ غونډه کې رامخکې شه او تاسو پوره بس پروګرام به راټولو ځکه به راټولو که نه چې دل به هم غواړي ځکه ډېر رش جوړ شوی دی ماما دلته څه پخېږي دلته بابا لاهوري چولې روغن باندې کابلي پولو بابا زبردست او کور ته پکې وړل شته کور دپاره اوس مېلمه راغی ایمرجنسي کې تاسو ته ښکلې کابلي پولو په پارسل او روغن چولې ښه مزېدار په چاپل کې تاسو ته ملاوي زه خو یې نه وړم هلته مونږ کره قراقر ماما مېلمه یې نو بل خو مونږ کره څوک هم دی بیا چې پکې لا انډه واچې انډه چولې دا صحیح انډه به پکې څوک اچوي قراقر ماما پکې انډه اچوي ما هم ویله چې څه حساب دی وایي انډه هم پکې واچوي ملګرو راشئ ضرور راشئ ښه باقي دلته نور پخپو نشو پرېوتلی او ضرور وزټ وکئ
زبردست خوراک ملاویږي زه د ایمان سره یم چې لکه موږ څه وخوړل نن خو چې کوم دی مطلب داسې یو فري پروګرام و زبردست پروګرام یې کړی او ښکلی خوراک او یو موسم هم ښکلی یا په موږ ځکه ښکلی لګېدو راشئ ښه موسم د یارانې موسم د یارانې دی دا ځکه خوراک هم د یارانې قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې مونږ به اجازه تخلو او زه به د دې ځای نه خو په اخره کې ټولې غونډې کې خبره مجاهده چې څوک دي دا خلک زمون خبره خو ټولې غلطې دي او دا ټول ملګري ورته وایي دي ښکلې خبرې دي که نه هر یو ملګری وایي چې یاره ستاسو خبرې ښکلې دي نو یو جهان مننه مهرباني ښکلې خبره خو دا ده زه یم چې مړه ماله څه نه راځي اصل خبره دا ده او بس ماله هېڅ هم نه راځي تاسو ورته ښکلې خبره وکړئ ښه په جګ کې ښه په جګ کې ورته ښکلې خبره کوو زموږ ښکلې خبره خو نن به صرف په دې باندې کوو که نه چې موږ راغلي یو دلته کې د هوټل کې ولاړ یو بس ملګرو ته به همدغه بیا اخره کې هم همدغه ووایو چې تاسو راشئ دې ملګرو له مینه ورکړئ دوی ستاسو دپاره د هوټل کولو کړی دی ښکلې خوراکونه به ستاسو حلال رزق دپاره کولو کړی او ستاسو دپاره به ښکلې خوراکونه تیاروي او داسې یو هوټل والا یو قسم دا نه غواړي چې موږ له ګاک راشي او هغه د دې ځای نه مایوسه لاړ شي چې دا ښکلې خوراک مو دوی به کوشش کوي تاسو له به ښکلې خوراک تیاروي او تاسو به راځئ تاسو به ترې نه خوند او مزې اخلئ قدرمندو هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني مجاهد بھائی اور پیشینا په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او یې پرېږدم موږ په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته